وزن به کمې څنګه. ګوره د وزن د کمولو نه مخکې په دې خبره باندې ته ځان پوهه کړه چې دا وزن سیوا کېږي څنګه. کله چې په دې خبره باندې ته پوه شې چې دا وزن ولې سیوا کېږي، څنګه سیوا کېږي، نو بیا دا خبره اسانه ده چې اوس وزن کمیږي څنګه. وزن چې سیوا کېږي، ګوره انسان ته د ډیلی اکټیویټیز دپاره روزانه چې دی کم کارونه کوي، ناسته پاسته ګرځېدل، بازار ته لاړې، کور ته رالې، پټي ته لاړې، دا چلو شو هغه چلو شو، د دې کار دپاره دته تقریبا 2000 کیلوریز انرژي پکار ده. اوس داسې یو انسان دی چې هغه خوراک ښه ډېر کوي، د شکور دښمن دی، خوراک ډېر کوي خو دې کارونه نه کوي، دې روټۍ وخوري او بس کټ وخوري پرېوځي. اوس دغه انسان خوراک خو ډېر کوي، د فار ایگزامپل د 2000 کیلوریز په ځای باندې 2500 کیلوري واخیستله، خوراک ډېر وکړو. بل طرف ته د اکټیویټیز کارونه نشته دی، د خوراک وکړو بره کټ ته بس وخیږي د مخې سره، د هغه 2000 هم نشي لګولی. نو یو طرف ته ګوره د انرژي سیوا واخیستله د خوراک نه، بل طرف ته څه کار ونه کړو نو هغه 2000 هم د پوره نه ده لګولې، دلته سیوا هم اخیستې ده. فار ایگزامپل کې د 1800 کیلوریز ولګولې، 1800 کیلوریز انرژي ده ولګوله او پاتې ورڅه څو شوه، 700 ورڅه سټور شوه، 700 کیلوري. دا 700 کیلوري انرژي دا به چېرته ځي؟ دغه 700 کیلوري انرژي چې ده دا د خېټې په دې بینک اکاونټ کې جمع کېږي، دلته جمع کېږي، لږې نه، نن 700 ورڅه اضافي شوله یا 200-300 کیلوریز ورڅه اضافه شوله، دغه شانته کې سبا ورڅه بیا جمع شوله، بل سبا بیا جمع شوله، دا خېټې ته راځي. د دې نه په خېټه کې څه جوړېږي چې ته استعمالوې نه که نه، نو دا انرژي دا په خېټه کې سټور کېږي او د دې نه فیټس یا وازګه چربي دا په خېټه کې جوړېږي او دغه شانته کې وجود کې وازګه ډېرېږي، سیوا کېږي، انسان مسلسل روانې غټېږي. نن درسه سیوا شوه، سبا درسه نوره سیوا شوه، بل سبا درسه نوره سیوا شوه، دا پروسس دغه شانته کې روان دي، ته انرژي لګې نه او مسلسل درته ډېرېږي. نو انسان د دې د وجې نه غټېږي، خېټه هم غټه شي، وازګه پکې ډېره شي. اوس به دا وزن ته کمې څنګه؟ د دې خبرې علاج اوس اسان شو. ګوره وزن چې ته کمې کړه، یو داسې وکړه د خوراک په ځان باندې کم کړه، دغه خوراک چې ته ختم کړي په ځان باندې بند کړو، تا 1500 ته راوستله، 1500 کیلوریز ته خوراک نو صرف 1500 کیلوریز لري. مخکې به 2000 اخیستو، 2500 به اخیستو، 2200 به اخیستو، اوس د خوراک په ځان کم کو 1500 کیلوریز لري. مطلب دا دی چې تا 500 یا 600 700 کیلوریز د ځان نه په خوراک کې کم کړو. فار ایگزامپل 700 ستاسو خوراک کې کیلوریز کم شو، خوراک دی یو ټیم ته ولا دا اولنې سټپ شو. یو خبره. دویمه خبره دا چې ته اوس گیم شروع کا، ایکسرسایز شروع کا، روزانه خامخا مازیګر مونځ کې د مازیګر مونځ نه پس ته سټیډیم ته لاړ شه، ته ګراوند ته لاړ شه، هلته ایکسرسایز شروع کا. فار ایگزامپل بیسټ ایکسرسایز ته ته ویم رننګ شروع کا، ته روزانه 1 غنټه رننګ کې، نو 700 ته په رننګ کې راغلی دلته یې ولګول. دا 700 خو تا د خوراک نه کم کړي، خوراک دې په ځان باندې بند کړي. دا 700 چې دی دا تا روزانه گیم شروع کو د ایکسرسایز سره، د رننګ سره، دا کم کړه په ځان باندې. تا سره ټوټل 1400 انرژي تا په ځان باندې کم تلله، 1400 کیلوریز روزانه ستاسو 1400 کیلوریز کم شو. نارمل انسان تاسو ته ما ویل 16 17 1800 2000 لګي، دلته ورسره تا گیم هم شروع کو، دلته ورسره تا خوراک هم په ځان باندې کم کو. مطلب دا دی چې تاسو په ماینس کې روان. اوس ته اکټیویټیز کې مازیګر تللی ګراوند ته، سټیډیم ته، هلته ته منډه وې، نو تا چې کوم خوراک کړی هغه خو ستاسو کم و، هغه خو هغومره کار تاله وکړو چې زه فار ایگزامپل څه نه څه اکټیویټیز وکړله، سټیډیم ته ورسولې، ګراوند ته ورسولې، تا اوس خوراک کم کړی دی، ستاسو نوره انرژي نشته دی. خو چې ته گیم کې، ایکسرسایز کې، رننګ کې اوس دغه منډه تا شروع کړې، نو دا منډه خو هسې نه وهلی کېږي، دې له خو تا د انرژي پکار ده، طاقت پکار دی. ستاسو هلته خوراک نشته، خوراک دې نه دی کړی، خوراک دې کم کړی دی، دا انرژي به اوس ته کم طرفه راځي. په دغه وخت کې چې کله ستاسو د خوراک انرژي ختمه شي، نو په دې وجود کې چې ستا کم فیټس دي، وازګه د چربي، د دې ولې کېدل شروع شي. ولې تا ته خو انرژي پکار ده، بل څه سورس نشته دی، نو تا ته به دغه انرژي د کوم ځای نه میلاویږي؟ دغه انرژي به تا ته اوس د فیټس نه میلاویږي. فیټس کوم چې چربي ده زموږ په دې وجود کې، خاص کر په خېټه کې ډېره چربي دي، نو دغه انرژي اوس تا ته د فیټس نه میلاویږي. ته منډې وې دغه وازګه ستا ولې کېږي، تا ته انرژي میلاویږي. نو چې دغه انرژي تا ته میلاویږي، ستا به درې سره فیټس کمیږي. نو دا یو ښکلې طریقه دا ده. فار ایگزامپل 700 تا په خوراک کمه کړې او 700 دې په ایکسرسایز باندې فیټس
ولې کېږي. نو روزانه ستاسو 1400 کمیږي. نن در سره 1400 کیلوریز ماینسو کې رالی، هغه دې وازګه ولېږدله. سبا چې دی بیا ته دغه شانته کې خوراک هم دې کم وکړو، ګراوند ته لاړې، منډې دې ووهلې، 1400 1000 خوشه کیلوریز ته بیا په ماینسو کې رالی، هغه دې بیا فیټس ولېږدله، چربي دې ولېږدله. دغه شانته کې دا پروسس مسلسل روان دي. بله ورځ بیا لاړې، بیا دې 1500 کیلوریز په ماینسو کې رالی، چربي دې ولېږدله. دا پروسس شروع هفته 2 هفتې پس کله چې تا 7700 کیلوریز دا خرج کړو، د خوراک نه دی، د خپل وجود نه، د فیټس نه 7700 کیلوریز خرج کړو، نو دا 7700 کیلوریز برابر دي د 1 kg ویټ. یعنی مطلب دا دی چې کله ستا په وجود کې 7700 کیلوریز خرج شو ستا د فیټس نه، د دې مطلب دا شو چې 1 kg ته کم شو. نو اسانه طریقه دا چې خوراک په ځان باندې کم کا، یو 700-800 کیلوریز د خوراک نه کم کا، دغه شانته کې ایکسترا یو 700-800 کیلوریز ته په ایکسرسایز باندې کنزیوم کا. نو ستا سره به په ماینس کې به روان شي، ستا به په خپله فیټس ولې کېدل سټارټ شي، ستا به په خپله چربي ولې کېدل سټارټ شي. نو په هفتې 2 هفتې پس ته 1 kg کم شو، 1 کیلو کم شولې. دغه شانته کې گیم تا شروع دی، 2-3 هفتې تا نورې واخیستل، 1 kg کم شولې. په میاشت کې 3-4 kg په ښه ایزیلي ویټ کمېدلی شي. د ویټ کمولو ښه طریقه دا ده چې یو طرف ته خوراک کم کړه چې انرژي تا ته کمه میلاویږي، بل طرف ته خپل انرژي کنزمپشن سیوا کا، ایکسرسایز شروع کړه. تاسو ته ما ویل بیسټ ایکسرسایز د ویټ لاس کولو لپاره رننګ دی، جاګینګ دی. نو دا ښایسته طریقه ده، ښکلې طریقه ده، خو په 2 سټیپس کې ده. په اولني سټیپ کې به ته خوراک کم کړي، انرژي به ځان ته کمه کړي. څومره چې ته لګې هغومره خوراک به ته نه کړي، کمه انرژي به ته اخلي. او دویم دا چې ایکسرسایز به شروع کړي، چې ایکسرسایز شروع کړي ستا به انرژي کنزمپشن سیوا شي، لګې به ډېره، آوټپوټ به دې ډېري، انپوټ به دې کمي. مطلب انرژي به ته راځي کمه او ورکې به سیوا. نو د دې د وجې نه به ستا ویټ لاس کېږي. دغه شانته کې به ستا فیټس چې دي، وازګه چې ده دا به ولې کېږي، چربي به ختمېږي. نو په هفته کې 2 هفتې کې 1 kg کم شو، بیا بل هفته کې 1 kg کم شو، چې کله میاشت پوره کېږي نو تا به 3-4-5 kg وزن لاس کوي. دا بهترینه طریقه ده، ښکلې طریقه ده او اسانه طریقه ده د ویټ لاس کولو.